بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسو په ادامه د نن درس مو دی پریفکسز. که ستاسو په یاد وي په لومړي لیکچر کې موږ او تاسو ویلي وه 4 types of word parts، یعنې د لغاتو د اجزاو 4 ډولونه چې په هغو کې یو پریفکس یعنې مختاړی و. پریفکس د یوه ورډ روټ و د یوه ورډ روټ لوکیشن، موقعیت، وخت او نمبر موږ او تاسو ویلي وه چې دا موږ ته راښیي د یوه ورډ روټ. نو راځو وایو پریفکسز چې شي دي ده یو څو پریفکسونه موږ سره وایو. A prefix is added to the beginning of a word. لکه څنګه چې موږ او تاسو ویلي وو یو پریفکس دا ور اضافه کیږي د یوه ورډ یعنې د یوه لغت و شروع ته. موږ ویلي وو چې دا د یوه ورډ یا د یوه ټرم په شروع کې راځي. To influence the meaning of that term، تر څو د هغه ټرم یعنې د هغه اصطلاح پر معنا باندې خپل تاثیر واچوي. اوس دوی تعریف راته راخیستی وایي prefixes usually but not always، وایي prefixes عموما but not always خو هر کله نه indicate اشاره کوي چیش ته location موقعیت، time وخت or number یا و شمار ته. the term natal دا یو اصطلاح دوی زموږ سره راخیستی ده وایي the term natal means pertaining to birth. دا یو natal دی، دا یو word root دی. the word root NAT word root دی بیا suffix دی. suffix که ستاسو په یاد وي موږ د یوه word root څخه وروسته راوړی. نو وایي دا natal یو word root دی چې معنا یې ده چې شي pertaining to birth، په زیږون پورې مربوط. دا دوی په دې زموږ سره دغه ټرم راخیستی دی تر څو یو څو پریفکسونه اوس موږ وایو مخته هغه په دغه نیټل پورې مربوط دي. نو لومړی دا نیټل وپېژنو بیا په هغه پریفکسو باندې سر خلاص کړو. نو د ټرم نیټل مینز pertaining to birth، دغه اصطلاح دا نیټل دا په معنا د چې ده مربوط په زیږون پورې یعنې په ولادت پورې. لکه NAT مینز دا یو ورډ روټ دی چې معنا یې چې ده birth د زیږون and AL means pertaining to او AL بیا په معنا د چې ده د مربوط. The following examples show how prefixes change the meaning of this term. لاندې یو څو مثالونه دوی زموږ سره راخیستي دي. وایي دا موږ ته راښیي چې څنګه یو پریفکس یو مختاړی د یو ټرم یا د یو اصطلاح په معنا کې تغییر راولي. نو لومړی ټرم دی زموږ سره prenatal. نو prenatal په معنا چې دی prenatal means the time and events before birth. وایي دا prenatal معنا هغه وخت او هغه ثانه before birth چې هغه د زیږون د مخه وي. pre دا pre چې دی دا یو prefix دی means before. NAT means لکه موږ چې ویلي وو دغه net دا یو word root دی چې په معنا د زیږون دی. and AL means او دا AL بیا یو suffix دی چې په معنا د مربوط دی. نو په دغه prenatal کې pre زموږ سره چې سو یو prefix سو چې موږ ته چې راوښول موږ ته هغه ثانه موږ ته وایي چې دا هغه وخت دی چې هغه د زیږون د مخه دی. لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې دا پریفکسونه چې کوم دي دا موږ ته یا موقعیت یا شمار او یا وخت راښیي. نو دلته موږ ته وخت راوښوي څنګه پرینیټل یعنی د زیږون څخه د مخه. مخته انشاءالله عکسونه موږ راخیستي دي، عکسو باندې بیا سم سرخلاصېږي انشاءالله. بل دی perinatal. Perinatal refers to the time and events surrounding the birth. وی perinatal بیا refers to the time دا بیا هغه وخت موږ ته راښیي and event او ثانه surrounding the birth چې هغه د birth یعنې د زیږون مخ شاوخوا وي، یعنې د یو لږ ثانه د زیږون څخه د مخه او د زیږون وخت او د زیږون څخه وروسته دا ټول ته بیا څه وایي perinatal وایي. نو دوی موږ ته وایي peri means surrounding، nat means birth and AL means pertaining to. This is the time just before وایي دا هغه وخت دی just before د زیږون څخه لږ د مخه، during او د زیږون په وخت کې and just after birth او د زیږون څخه وروسته. نو دا ټوله ثانیې د چې وایي perinatal. نو اوس که په دغه وخت کې یو ثانه رامنځته سي یا یو ګډوډي یا په ماشوم باندې یو څه سوي نو دوی دا څه وخت دا perinatal یعنې د زیږون شاوخوا. که د زیږون څخه مخکې و بیا دوی څه وایي دا پرینیټل دی، یعنې دا وکشنې پرینیټل
ډیت وکړي، د زیږون څخه د مخه مړ سو، یا پوسټ نیټل یا د زیږون څخه وروسته مړ سو. بل دی پوسټ نیټل. پوسټ یعنی پوسټ refers to the time and events after birth. پوسټ نیټل چې بیا دی دا وایي موږ ته راښیي وخت یا سانه after birth د زیږون څخه وروسته. لکه post means after، post یعنی وروسته، net means دا یو word root دی چې په معنا د چیش دی د birth، and al means pertaining to، او al معنا پورې مربوط. نو دا post چی شو زموږ سره یو پریفکس و. یو مثال دی د پرینیټل. اوس دغه ماشوم دی دا د مور رحم دی، دا پرینیټل یعنی د زیږون څخه د مخه د دې عکس دی، او دا بیا پوسټ نیټل پیریډ دی. پوسټ نیټل یعنی د زیږون څخه وروسته دا ماشوم پیدا سوی، نو دغه سانه چې شته دغه ټایم دا یو پوسټ نیټل دی.